بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې موږ څنګه کولی شو فیسبوک ګروپ نوم بدل کړو. سره اوس فعلا تاسو دلته کتلی شئ چې دلته زموږ د ګروپ نوم چې دی افغان په نوم، زموږ ګروپ نوم دلته افغان په نوم دی. سمه ده، زه غواړم چې افغان ایجوکیشن ته دلته اضافه کړم. دلته خو ګورئ موږ سره ګروپ نوم چې دی افغان دی. فعلا یو کس موږ سره اضافه شوی دی. سمه ده، ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. زه غواړم چې دې ګروپ نوم بدل کړم. سمه ده، څنګه بدلولی شو؟ راځم زه فیسبوک ته راځم. کله چې فیسبوک موږ سره خلاص شو دې نه بعد به ته درې کرښو باندې ته کلیک وکړې. کله چې کلیک وکړې دې نه بعد به ته ګروپ ته راشې. ګروپ ګورې موږ سره دلته دا ګروپ دی. سمه ده، ګروپ باندې به ته کلیک وکړې. کله چې کلیک وکړې دغه زموږ ګروپ دی. سمه ده، افغان په نوم زموږ ګروپ دی، په دې به ته کلیک وکړې. کله چې در سره ګروپ را خلاص شو دې نه بعد به ته دغه د ستوري علامه چې دلته ښکاري ته به دا ووهې. کله چې دا ووهه دې نه بعد موږ سره دا صفحه راځي. دې صفحې کې به ته ګروپ سیټینګ پیدا کړې. سمه ده، ګروپ سیټینګ دغه دی موږ سره. دا موږ سره ته ګروپ سیټینګ شو مسخت. ګورې ګروپ سیټینګ به ووهې. کله چې ګروپ سیټینګ ووهه دلته به ته ګروپ نیم اینډ ډسکرپشن ګورې دا به ووهې. کله چې ووهه دلته موږ سره د ګروپ نوم راځي او ډسکرپشن راځي. سمه ده، دلته باید د ګروپ داسې نوم ته ورکړې. ښه، په ډسکرپشن کې باید ته دلته داسې نوم ورکړې چې دا د ګروپ نوم موږ سره کوم چې د ګروپ نوم دی باید دلته تقریبا یو کم از کم 3 ځلې ذکر شوی. سمه ده، ډسکرپشن باید داسې ولیکې چې هلته موږ سره بیا سرچ کې ښه راځي. سمه ده، دلته زه ایجوکیشن ورسره اضافه کوم. سمه ده، زه دا ورسره اضافه کوم، ورسره همدغه کافي کوم. فعلا موقت د زده کړې دپاره ده چې ویډیو ما سره اوږده نه شي او دغلته پیسټ کوم. سمه ده، یو څو ځلې به ته نور هم یو ځلې شو که نه یو څو ځلې نور به ته هم دا پیسټ کړه. فاصله ورکړه. فقط دا خو د زده کړې دپاره ده. ته به ډېر لوکس دلته ډسکرپشن موږ سره ډېر رول لري. ګوره ښه، کله چې دلته ډسکرپشن هم ته ورسره لیکې ډېر ښایسته به یې لیکې. سلام دوستانو، په دغه ګروپ کې زه دغه تدریس کوم. همدا مکمل معلومات به ته لیکې. دې نه بعد به ته چې ووهې سیف دې چې کله ووهه سیف دې ووهه بک به راشي. بک نه بعد زه ګورم چې دلته موږ سره زموږ د ګروپ نوم بدل شوی ده. بک به راشي. ګورې موږ سره د ګروپ نوم بدل شوی زموږ. ګورې په دغه طریقې موږ کولی شو چې خپل د ګروپ نوم بدل کړو. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ.